افغان طالبان وایي امریکا دې له هوکړې سرغړونې بندي کړي، که نه جګړه به سخته شي. افغان طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا له هغه هوکړې څو ځله سرغړونه کړې چې د دواړو لورو ترمنځ د فبرورۍ په 9 په دوحه کې لاسلیک شوې وه. دې ډلې خبرداری ورکړی که امریکا او ملاتړي پر طالبانو بریدونه بند نه کړي نو دوی به ځواب ویلو ته اړ شي او جګړه به زور واخلي. طالبانو نن یکشنبه په یوه مفصله اعلامیه کې ویلي امریکایي او افغان ځواکونو لا هم په داسې سیمو کې پر طالبانو بمبار او چاپی وهي چې هلته فعاله جګړه نشته. طالبان ادعا کوي چې د کورنۍ او بهرنۍ ځواکونو پر ملکي سیمو هم بې مورده بمبارۍ کړي دي. یا د ډلې همدارس د خپلو 15,000 بندیانو تر اوسه نه خلاصېدل هم د امریکا له لوري خپل منځي هوکړې سرغړونه بللي. طالبان په داسې وخت کې اعلامیه خپروي چې ناټو امریکا او افغان حکومت پر خپله پر طالبانو د تاوتریخوالي ډیرولو تور لګوي. خو طالبانو خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی په لویو ښارونو او د افغان امنیتي ځواکونو پر لویو مرکزونو خپل بریدونه کم کړي. سره له دې چې امریکا سره د شوي هوکړې له مخې دې کار ته اړ نه دي. د اعلامیې په پای کې طالبانو خبرداری ورکړی چې امریکا او د هغوی ملاتړي چې اشاره افغان حکومت ته ده باید پر شوي هوکړه عمل وکړي. طالبان وایي که روان وضعیت دوام وکړي نو دا به نه یوازې له امریکا سره شوي هوکړې ته ځان ورسوي بلکې طالبان به اړ شي چې د دې بریدونو ځواب ووایي او له دې سره به جګړې کچه لوړه شي. له دې اعلامیې څو ساعته وړاندې طالبانو په یوه جلا خبرپاڼه کې ادعا کړې وه چې امریکایي او افغان ځواکونو د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د یو ولسي کس په کور بمباري کړي او 15 ښځې او 2 ماشومان یې وژلي دي. خو د روزګان ولایتي چارواکي وایي دغه برید کې 8 تنه وسلوال وژل شوي دي. ځایي خلک بیا وایي چې برید د سیمې د یو اوسیدونکو په کور شوی دی.